له هرات څخه تر اروپا د دغه صادراتي جوپې نوم دی چې د ځمکې له لارې به اروپا ته ورسیږي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه د دغه جوپې ارزښت 500,000 امریکایي ډالره ښایي چې 2 ټنه جلغوزي او 8 ټنه نور ممیز دي. این معموله 12 تن مغز جلغوزه با کیفیت عالی و پروسس شده معیاری اروپا و به همراه از او 8 تن هم کشمیش سیاه است که او هم به شکل درست و استاندارد پروسس شده و از مسیر بندر اسلام قلعه به مرسین ترکیه میره و از ترکیه مستقیما به سمت اروپا میره و به جرمنی میرسه. این از ولایت های جلال آباد و اینا ما خریداری میکنیم از خود زاره، بعداً با دستگاه مغز میکنیم و بسته‌بندی میکنیم و که هیچ نوع میکروبی هم داخل از او با دست، چون اگر پاک کنیم میکروب به نام افلاتوکسین اینا میگیره، این از اون داره و با تمام استانداردهای بین المللی این مجزا است. د هرات د صنعت او سوداګرۍ خونې رئیس سوداګرو او صادروونکو ته د اسانتیاو برابرولو په برخه کې د اسلامي امارت له لوري د عملي ګامونو ستاینه کوي. وزارت تجارت و صنعت برنامه روانه ده پر دې باندې چې باید هغه سهولیات چې کوم سهولیات و تاجرانو صنعتکارانو ته برابر شوي دي د دې څخه علاوه نورې هم هغه برنامې باید برابرې کړي امارت اسلامي او افغانستان، بلکې په دا فکر کې دی. هرات یو له هغو ولایتونو څخه دی چې کابو هره ورځ یوناني بوټي، زعفران، وچې او تازه میوې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته صادریږي.